دفاعي ډګر کې لویه بریا پاکستان ته د J-35E سټیلتھ الوتکو راتګ اسلام آباد د پاکستان فضایه به د 2026 کال تر نیمایي پورې له چین څخه د عصري J-35E سټیلتھ جنگي الوتکو لومړی جوپه ترلاسه کړي. د دې لوی پرمختګ سره به پاکستان د اسلامي نړۍ لومړی هیواد وګرځي چې د 5م نسل 15 ژغ اورګډهجه پرمختللې الوتکې به کاروي. دا الوتکې په داسې نوې ټکنالوژۍ او راډار سمبال دي چې د دښمن راډارونه یې نشي نیولی. د دې الوتکو په راتګ سره به د پاکستان فضایي دفاع نور هم پیاوړې